هلمند کې د اتلانو په نوم زرکسیزه پوځي قدا جوړه شوه. دا چې دغه زرکسیزه قدا د چا لخوا د څه لپاره جوړه شوه خبر را سره وګورئ. په هلمند کې تر وروستیو سختو جګړو درنو تلفاتو وروسته افغان حکومت اوس په دغه ولایت کې یوه زرکسیزه قدا جوړه کړه. د اتلانو دغه قدې غړو ته به د ملي امنیت په چوکاټ کې زده کړې ورکول کیږي او بیا به مخامخ له مخالفینو سره د جګړې کرښو ته لیږل کیږي. د افغان چارواکو په وینا ټاکل شوی چې په مهمو پوځي دندو کې ونډه واخلي. د هلمند سیمه ییز مسؤلین ته مخی د اتلانو قدا چې په هلمند کې بلد د سیمې امنیت په خوندي کولو کې به مثبت رول ولوبوي. د هلمند ولي ویاند عمر ځواک په وینا دا چاره د ولس په غوښتنه ترسره شوې ده او په تشکیلاتو ډېری د سیمې بلد خلک دي. خو د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا د دغو کسانو د روزنې په اړه اندېښنه لري. ښاغلی افغان وایي که دغه زرکسیزې قدې غړو ته روزنه ورنه کړل شي او ښه سمبال نه شي نو ښایي له تمې سره سم پایله ونه لري. هلمند له تېرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې د سختو جګړو شاهد و. دلته د دفاع وزارت، کولي اردو او د پولیسو او ملي امنیت ستر پوځي ځواکونه پراته دي. د پوځي چارو شنونکی عتیق الله امرخیل په وینا د اتل په نوم زرکسیزه قدا ملیشو ته ورته ده. د ښاغلي امرخیل په وینا ملیشه ځواکونه وړاندې تر دې په افغانستان کې ښه پایله نه ده لرلې. وړاندې تر دې هم په هلمند کې د سنګوریانو په نوم یوه قدا موجوده وه چې په بېلابېلو عملیاتو کې یې ګډون کړی و.